بل هدایت دا وشو چې مسئولین بلا شرعي ضرورت متعدد وادونه به نه کوي. نو د امیر حکم د شریعت مطابق وي او د شریعت نه خلاف نه وي، هغه واجب العمل وي. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. نو زه په کم سترګو زه ولس ته وایم چې ته منکرات مه کوه، ته معروفات کوه، او زه خپل عمل نه کوم د امیر په حکم، دا به څنګه اثر وکړي؟ دا علا وجه البصیرت درته وایم. تاسې زموږ مشران یاست. ښه نو 2.5 کاله مخکې دې واده کوو، خو 2.5 کاله وروستو دې دا دویم دریم دې وکړه، خو دا مال او دولت خو پرون ته خو زما ملګری وي، سرمایه خو ټولو ته معلوم وي یو بل ته، نو دا سرمایه دې کوم ځای نه پیدا کړي؟ یو ضیاع د بیت المال، دویم د حکم خلاف ورزي او عصیان. قدرمندو مشرانو تاسې راته وایاست، آیا به بیا زموږ ستاسو دا وعظ دا نصیحت په دې ملت به اثر وکړي؟ موږ به څه تاثرات به وړو ځان سره؟ ټول نظامي ارګانونو کې او په ملکي ارګانونو کې د وزارتونو نه ونیسه ټول مجاهدینو پورې باید جدي دې ته توجه وکړو. که خلاف العمل کړی وي استغفار وغواړو، بیا اجازه وغواړو. ثانیاً امر بالمعروف کو نهی لمنکر، تگ پسپین لار کو مونږ د پیغمبر، تگ پسپین لار کو مونږ د پیغمبر.